قرآن کریم کې عزتمندو د مکې په خلکو باندې الله پاک دوه نعمت بیانوي چې ای د مکې خلکو د لوی نعمتونو نه مې دوه نعمتونه درکړي دي چې یو مې دله اقتصاد برابر کړی دی او بل مې دله باندې امن راوستی دی الذي اطعمهم من جوع اقتصاد مې دله جوړ کړی وآمنهم من خوف او امن مې باندې راوستی دی ګوره دا دوه هغه نعمتونه دي چې قرآن کریم الله دې ته نعمت ویلی دی په کار دا د عزتمندو هر انسان څه کې چې یو حیوان هم دا غواړي چې زه په امن زندگی وکړم یو سپی رافرکه هغه خوا دې خوا ګوري یو طرف بل طرف ته ګوري ځان د خلاصي لار ګوري چې زما د امن لار کومه ده چې په هغې باندې زه وځم نو ځای ته چې ورسېږي هلته کښېني دمه وکړي یعنې امن هر یو حیوان غواړي په کار دا د عزتمندو موږ او تاسو دپاره الله پاک قرآن کې فرمایي چې انسانه نر او سپوږمۍ مې ستا په خدمت کې پیدا کړي ستوري د انسان په خدمت کې دي اسمان د انسان په خدمت کې دی وسخر لكم الشمس والقمر الله وایي ستاسو دپاره ما نر او سپوږمۍ ستا خدمت کې لګولي دي دا ځمکه او دا ټول هر څه مخلوق چې دی دا ټول الله د انسان دپاره پیدا کړی خو انسان الله څه دپاره پیدا کړی د ځان د معرفت دپاره چې الله وپېژني او د الله عبادت وکړي او چې امن نه نو عبادت هم نشي کولی انسان ګوره په ننګرهار کې لږ وخت کې چپلیر کې په نورو ولسوالیو کې دې ځایونو کې څونه علما د جوماتونو نه ویستلی شو حلال کړی شو عالم چې عالم د هغې ته هم امن نشته یعنې دین هم په غیر د امن نه ته نشي کولی څوک یې د داعش په نامه حلال کړل حلال یې کړل که حلال یې نه کړل ټول د معلومات دی څوک یې د طالب په نامه باندې حلال کړل او دا څه دی دا صرف د الله عذاب دی موږ او تاسو باندې ګورې دا عذاب نه به ځان څنګه خلاصوو د دې عذاب نه به ځان په یو موټي کولو باندې خلاصوو په اتفاق اتحاد باندې او خپلو قوی امنیتي خپل حکومت ته غېږه ورکول په دې باندې به خلاصېږو ګورې دا خو تاسو ته پته د عزتمندو تاسو ته معلومات دی چې دشمن څه غواړي دشمن دا غواړي چې دا سړک ستا همداسې خامي او ته هېڅ پیدا ونه کړي او ته هېڅ ترقي ونه کړي دشمن ته هلته دستور ورکولی کېږي په پاکستان کې دستور ته ورکولی کېږي چې سړک یې پرې نه دی پل وله پرې نه دی شفاخانه وله پرې نه دی او په څه شي باندې دستور ورکولی ولې ورکولی کېږي چې زما او ستا اوبه هغې ته پرېمانه روانې دي پرېمانه د اوبو ته ور روانې دي او د هغې برق جوړ دی د هغې مکتب ته جنۍ روانه ده زما دې کې دې بند دی دلته کوپر دی که جنۍ مکتب ته لاړه تی ولې بوځې دلته ښه پرېمانه اوبه روانې د هغه برق جوړ دی د هغه شفاخانه جوړه ده د هغه سړک جوړ دی د هغه متن او زما او ستا په دغه کې تجارت کوي د دې ځای نه دا سپین کاڼی ستا د دې ملک نه وړي او هلته کې پې خپل تجارت کوي دا څه وایي اوبه خړې کړه او میان پکې ونیسه مسلمانانو لږ فکر پکار دی دې دماغ کې سوچ پکار دی ګوره دا خلک چې هلته راځي او هلته یې کور دی راځي او دلته ډز او بېرته ځي په دې غره باندې یې پلا وړي دلته راوله زما په شانه کور کښېنه او بیا وجنګېږه که نه که نري عرض دا د عزتمندو دا ټول دستور دی دا ټول د استخباراتو جنګ دی دې کې تاسو ته پته ده معلومات دی تاسو ته زه په دې کې څه نه ویم موږ دا د جنګ په حالت کې واړو او دې حد ته راورسېدو د نسو خاوند یم په خپله دې حد ته په جنګ کې راورسېدو خو څه پیدا مو کړه څونه ډېر څه م د لاسه ورکړل ډېر څه م د لاسه ورکړل او ډېر څه م د لاسه ورکړي دي عرض دا د عزتمندو چې موږ او تاسو نن په خپلو اوبو باندې وجلې کېږو موږ او تاسو نن په خپله خاوره وجلې کېږو موږ او تاسو نن په خپل جلغوزو وجلې کېږو موږ او تاسو نن په خپل شوکاڼې وجلې کېږو موږ او تاسو نن په خپل عزت وجلې کېږو عرض دا د عزتمندو چې دا جنګ داسې رواني شفاخانه دې نه جوړېږي سړک دې نه جوړېږي دارنګ مدرسه دې نه جوړېږي انجینر د پکې نه پیدا کېږي ډاکټر د پکې نه پیدا کېږي که نه آخر وضعیت ته لګولې ده څونه بېعزتۍ باندې دا خلک روان دي پاکستان ته په کار دا د عزتمندو زه نور څه نه وایم خو عرض زما دا دی دوستانو چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې په کار دا د موږ او تاسو وګورو زمونږ یو اسلامي اردو چې په خپله ما د 400 علماو نه ما امتحان اخیستی او په اردو کې سوق شوي دي 400 علما په هر کنډک کې عالم موجود دی هغې ته 15 وخته جمع ورکړي
هغې ته د دین درس ورکوي. په هر لیوا کې عالم موجود دی، په هر قول اردو کې څو څو علما موجود دي. ته د بل ملک یو فوج داسې وګورئ چې داسې یو اسلامي دغه ورکړی کېږي، هغې دپاره اسلامي کتابونه لیکلی کېږي چې ما خپله پکې کتابونه لیکلي دي او هغه ته درس کېږي او ته ویلی کېږي. یو اسلامي نظریه، عقیدتي بحث چې د اسلامي فرهنګي، اسلامي عقیدتي او فرهنګي چې اسلامي فرهنګ څنګه دی زموږ او ستاسو. زموږ او ستاسو اردو ماشاءالله د الله په فضل او په رحم سره په دیني امورو داسې سمبال ده چې د بل یو ملک په دې نږدې ملکونو کې ماته داسې اردو راوښوي چې اسلام پکې په داسې طریقه مخکې روان وي. عرض دا دی، دا ظالمان چې موږ ته مرتد وایي، صحیح ده؟ مرتد چاته وایي؟ چې د اسلام د احکامو نه منکر وي. زه خپله یو ملا یم، لیسانس ملا یم، د عربستان تحصیلات لرم. ما د دوی پړکې په یو کتاب کې په یو اسلام په خبره کې ټوله اردو پړه ده. نن زما د ملا جومات له ورشه خلاصه به ویلي، کنز به ویلي، څه باندې به پوهې یا به نه پوهې، کافر دی. مسلمان په څه شي باندې کافر دی؟ اسلام د دین د اهمیت د مهمات نه چې منکر شوي کافر. مونځ نه منکر شه سړی کافر دی، قرآن نه منکر شه کافر دی، آخرت نه منکر شه کافر دی. پنجبدا د اسلام نه چې منکر شي دې ته مرتد ویلی کېږي. دې ته مرتد دا نظریه دیو ته ورکړی شوي د عزتمندو چې تاسو دې فوج ته مرتد ویوئ. ولې؟ چې دا د ملک خدمت ونه کړي. ISI زموږ او ستاسو نه غواړي چې زموږ او ستاسو ملک دې جوړ شي. او نن سبا انشاءالله د دې تورمخو هغه پالیسي چې ده ټول دنیا ته معلومه شوې ده چې صدراعظم د دې نن لګیا دی، دوګنه پالیسي هم کوله، دوه مخې پالیسي زموږ ملک تباه شو. نن یې ملک تباه او برباد دی. عرض دا دی عزتمندو، په ځان کې سوچ پکار دی. ډېر ښایسته سپین ږیري وایي زما چې تاسو ته ګورم، ډېر معزز او ډېر باعزته سپین ږیري موږ او تاسو لرو. نو عرض دا دی عزتمندو، خبرې نورې نه اوږدوم چې خپل ویم نیوتوله خپل حکومت خپل دولت له غاړه ورکړي. دولت دلته کې راولئ، دولت سره ودرېږئ چې ستا بچی تعلیم وکړي، ستا بچی عالم شي، ستا بچی انجینر شي، ستا بچی ډاکټر شي. نن چې زما یو خور یا لور یا مور مریضه شي، د دې ځای نه ډزه په دې چکچ سړک باندې روانئ، ننګرهار ته چې رسي هغه به مړی. یو بل ماشوم چې مریض شي چې تاسو هلته رسوي هغه به مړي. دا که نه ده عزتمندو؟ او دا پوخ سړک را روان دی او دا دې ظالمانو د لاسه بند دی. دا امنیت چې راغی، ستا سړک پخېږي، ستا شفاخانه جوړېږي، ستا ټوله زندګي برابرېږي، او دا دښمن نه غواړي چې دا کار وشي. نو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلي وئ.